بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالرحمن ګلاب دی او په فیسبوک کې د ګلاب شینواري په نوم 2 اکاونټونه لرم. له تیرو 3 کلونو را په دې خوا چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی. ما د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو او پالیسیو په خلاف باندې ګڼې تنقیدي لیکنې کړې وې او ځینې الفاظ مې کارولي وو چې هغه بیخي سپکونکي وو او زما په څیر د یو استاد او لیکوال سړي سره هغه بیخي مناسب نه وو. یقینا زه پرې پښیمانه یم. اوس زه د ننګرهار امنیه قومندانۍ راوغوښتم په ډېر درناوي او ډېر د امن او درناوي په فضا کې ما سره په دې شیانو خبرې وکړې او ماته یې قناعت راکړ او زه په خپلو غلطیو او تېروتنو باندې پوه شوم. په راتلونکي کې مې انشاءالله دا اراده ده چې د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان د هیواد او خلکو په ګټه او دغه اسلامي نظام د استحکام او د ثابت پاتې کېدو دپاره به مبارزه کوو. د اسلامي نظام په ګټه به لیکنې کوو انشاءالله. او له ملګرو نه مې ټولو نه دا غوښتنه ده چې که چېرته د نظام په مقابل کې لیکنې کوي دا یوه لویه تېروتنه ده. هم دوی په اسلامي لحاظ باندې ځان ته زیان رسوي، هم دنیا په لحاظ او هم د آخرت په لحاظ. دا واقعا د اسلامي نظام سره او د خپلو هیوادوالو سره خیانت دی. نو زه له دوی ټولو نه غواړم چې د اسلامي نظام پر خلاف لیکنو پر ځای باندې د اسلامي نظام پر ګټه باندې لیکنې وکړي چې هم افغانستان اسلامي نظام ته، هم د افغانستان ولس ته او هم دغه خاورې ته ګټه ورسیږي. نو په هغه صورت کې به مو هم دنیا فایده کړې وي او هم به مو د آخرت فایده کړې وي. نو بله خبره دا ده چې پخوا ما ډېر داسې الفاظ او شیان لیکلي وو چې زه پوهېږم هغه زما عقیدې او ایمان ته زیان رسولی شي. او همدارنګه پخوا به زمونږ کلو ته، زمونږ کورونو ته ډېرې جنازې راتلې، جنګونه و، امنیت نه و په هیواد کې. له یو ځای نه بل ځای ته په امن سره نه شو تللی، ځان مو حفاظت کې نه احساسوه. اوس شکر د اسلامي نظام پر راتګ سره سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی. موږ ټول پکې ځان هوسا او ارام احساسوو چې دا یقینا د خوښۍ ځای دی او زه په دې باندې ډېر خوښ یم. او په اوس وخت کې د اسلامي امارت هیڅ بدیل نشته، هیڅ بل داسې نظام نشته چې د دې نظام ځای ونیسي او یا په دغه ډول باندې افغانستان او د دې وطن وګړي او دغه خاوره په دغسې سالم او مناسب شکل سره اداره کړی شي.